نورستان ولایت ته راغلی یم مخکیني کافرستان ته کوم چې د ځانګړو او خاصو طبیعي منظرو او ښکلاو څخه برخمن دی. د دغه ځای رسم رواج کلتور ورځنی ژوند د نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه ځانګړی دی. هر قوم چې د خپل ځانګړی دود او اصول لري. داسې موږ اورېدلي که نه چې په ولور کې خلک دوه غواګانې مخلي درې غواګانې دلته حساب څخه دیارلس غوا مهر و هغې سره هم د نکاح کول بیا وروسته واده کوو. د اکثره کورونو کې د لرګي ډېر زیات کار شوي دي. دا څه علت دی؟ خاوره نشته هلته که نه دې سره کلک راځي؟ هم راځي خوب محکم محفوظ میگه از خاطر از چوب جور میکنه. زیادتر دیگه چیزی نیست که یا سمت باشه یا دیگه چی باشن. السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانع الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو، نورستان ولایت ته راغلی یم مخکیني کافرستان ته کوم چې د ځانګړو او خاصو طبیعي منظرو او ښکلاو څخه برخمن دی. بیا موږ بالخصوص په نورستان کې د کامدیش ولسوالۍ ته راغلي یو. د دغه ځای رسم رواج کلتور ورځنی ژوند د نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه ځانګړی دی. تاسو به په پیل کې موږ سره د دغې ولسوالۍ طبیعي ښکلاوې او منظرې وګورئ. دلته به له اوسېدونکو سره هم غږیږو چې دلته د دوی ورځنی ژوند څه ډول روان دی او تر څنګ یې هغه رواجونه به هم له موږ سره ووینئ چې د نورو ولایتونو سره څه توپیر لري. په دې هیله چې تر پای راسره اوسئ. خوږو لیدونکو، راسره اوسئ. کامدیش ولسوالۍ کې یو. دا کلیوالي کورونه تاسو ته چې ښکاري او منظرې دا نو په نورستان کې طبیعي خبره ده او د دې ځای ټول کورونه او منظرې همدغسې له لرګیو څخه جوړ شوي دي. موږ روان یو نو تر څو تاسو ته د کلي هغه منظرې او ښکلاګانې در وښیو. دې هیله چې راسره ستړي نه شئ. دا نو د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو هغه اوسېدو ځایونه دي چې ټول دغسې له لرګیو څخه جوړ شوي.
او خلک پکې ژوند کوي ترڅنګ یې تاسو به ښکلاګانې هم لږ موږ سره وینئ او دلته فرهاد استاد دا څه دی مرخړی دا خلک خوري مرخړی دا د ژمي لپاره ځانګړې او ګرمه میوه ده په نورستان کې چې خلک ډېر زیات استعمالوي او خوښوي تاسو ګورئ چې اوس خام دی د ژمي په راتګ سره دا ورو ورو پخیږي ځئ ورځئ مهرباني تاسو د لاندې څخه د کامدېش نندارې کوئ له موږ سره موږ پاس راختلی یو نو راغلو په کامدېش ولسوالۍ کې ډېرې اوچت ځای ده د یو ملګري دیرې ته السلام علیکم جوړ په خیر خاص دی سره مو خیر اوري څه راځه دی درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ غرمه ده نو موږ هم ډوډۍ ته کېناستو تر څو ډوډۍ نوشیجان کړو دلته د یو ملګري ځای ته راغلي یو او تاسو ګورئ چې خیمه یې ویلې په ډېر جګ ځای کې ډېر ښایسته او په زړه پورې ځای دی نو غرمه ده موږ انشاءالله ډوډۍ خورو او وروسته هم له تاسو سره یو د دې کامدېش ولسوالۍ بار یو اوچت کلی دې ته راغلی یو دا نو د نورستان ولایت او بیا د کامدېش ولسوالۍ هغه مشهور خواړه دي چې د دې محصول د پنیر دی پنیر لپاره غوړي سره کېږي او بیا دا پکې پخېږي متر ورته وایي چې ډېر په زړه پورې دي چون دا ډېر خالص او خاص ځانګړي خواړه دي چې ډېره فایده هم لري او قوي هم دي را سره اوسئ انشاءالله د ډوډۍ څخه وروسته هم تاسو سره یو او په تاسو باندې ماته دغه کلي ټولې منظرې هم لیدونکو بیا هم ستړي مشئ لکه څرنګه مې چې پیل کې یادونه وکړه نورستان ولایت کامدېش ولسوالۍ په کلي کې یم تاسو به مخکې له موږ سره منظرې کتلې وي نو تر څنګ ما سره یو سپین ږیری بابا ولاړ دی دا هم د دې کلي میشت دی او دلته اوسېږي ده سره غږېږم چې یو څه معلومات دنه به ترلاسه کړو د دې ولسوالۍ د ځینو رواجونو او دلته چې کوم رسم رواج دی خلکو ورځنی ژوند هغه به له موږ سره شریکي بابا سلام ستړی مه شي په خیر علی سلام
خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. ما نوم خو محمد عثمان دی. ښه محمد عثمان نومه. که دا راته ووایې چې څومره وخت کېږي دغلته اوسېږي ته د کامدېش ولسوالۍ کې؟ 15 کاله کېږي دلته اوسېدلې. مخکې خو د انقلاب نه مخکې خو دغه مالداري وو زمونږ. اوس خو انقلاب دی نو نور څه یعنې دلته وړوکی راغټ شوی؟ وړوکی نه دلته وړ شوی یم. دلته اوس ملازمت کې وظیفه لرو، نور څه کار نه لرم. بابا که دا راته ووایې چې دلته د خلکو د ورځنی ژوند څنګه دی، مالداري څنګه ده، تر څنګ زراعت څنګه دی، چې هلته خاص خیرات ورکوي، د بیزې هغه مشهورو دود و دستور چې دی که هغه له موږ سره شریک کړي؟ دستور خو زمونږ څه دستور نه دی، هسې یو دلته کلي کې اوسېږو. زمونږ دغه پټي کار کوو، نور د مالداري او دا کارونه زمونږ دی، نور څه کار نه لرو. دلته چې کوم خلک اوسېږي که نه اکثره خلک د مالدارۍ کاروبار کوي، د دې تر څنګ نور څه ډېر کوي؟ نور څه شی نه پټي کار کوي، نور څه کار نه کوي. دا بعضې خلک وایي که نه د کامدېش ولسوالۍ دغه پنیر چې دی ډېر خوندور دی که نه؟ پنیر خو د مالداري سره پنیر کېږي که نه، مالداري سره پنیر هم کېږي، وړی هم کېږي، متر هم کېږي. ستاسو د ورځني ژوند ټول هغه چارې په دغه باندې روان دي، مالدارۍ باندې، مطلب ټول چې دی همدا غواګانې ساتي، شیدې او مستې دا شیان خرڅوي؟ مال ساتو، شیدو خورو، د مترو پیو، دا ټول دا مال شیان خورو. ډېره مننه. او که دا هم راته ووایي چې دلته زراعتي ځمکې څنګه دي، چې حاصلات ورکوي؟ موږ چې ګورو ماشاءالله اوس جوار زیات دي که نه، دې فصل نه وروسته دلته نور څه حاصل ورکوي؟ نور غنم حاصل کوو، دغه لوبیا حاصل کوو، الوګانو حاصل کوو. دغه پټو کار دی نو زمونږ نور څه. او دلته که راته ووایې دغه د ودونو سیستم څنګه دی، کلتور فرهنګ د ودونو حساب؟ ودونو حساب ولور مطلب ودونو حساب دی خو یا منی کې کوو، د پسرلي کوو، د وخت کې مطلب کله چې یو څوک د چا خور لور ودوي که نه، پیسې پرېږدي که نه، دلته خو فکر کوم اته قومونه دي که نه، او اته رقمه ژبې دلته دي که نه، هر قوم چې دی خپل ځانګړی دود او دستور لري. داسې موږ اورېدلي که نه چې په ولور کې خلک دوه غواګانې مخلي، درې غواګانې، دلته حساب څه خل دی؟ زمونږ حال خو مخکې خو دغه و، 14 غوا مهر و، هغې سره هم د نکاح کول، بیا وروسته واده کوو. او اوس دلته څنګه دی؟ اوس د طالبانو 2 لکه روپۍ ټاکلي دي. ټاکلي وو. ډېره مننه. که څه پیغام لرئ خپلو هېوادوالو ته تر څو هغه هم دلته چکر ووایي؟ ماشاءالله تاسو ولسوالۍ ډېره ښایسته ده، عوام پکې ښایسته ده. که ستا ورته څه غوښتلي نو مهرباني. ډېره مننه. ژوندی اوسې بیا هم لیدونکو را سره اوسئ. نورې چې کومې منظرې او ښکلاوې دي هغه هم له تاسو سره شریکوو. له موږ سره پاتې شئ.
لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ کامدېش کلي کې یو لکه څرنګه چې مخکې تاسو په انځورونو کې ولیده چې دلته ډېری کورونه د لرګیو څخه جوړ شوي دي نو تاسو به کورونه کتلي او کوټې د خاورو څخه د خښتو څخه د بلاکونو څخه خو د لرګیو کورونه او کوټې به تاسو نه لیدلي استاد تاسو ګورئ چې اوس فلم لګی دی او نه پوهېږم چې د کور دپاره لګی دی که د کوټې دپاره لګی دی خو یو څه جوړوي ده سره هم غږېږم چې دا څه جوړوي استاد سلام ستړی مه شي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني فضل الرحمن دی زما نوم فضل رحمان څنګه یې شکر ښه یم ژوند مې څنګه تېرېږي ښه تېرېږي شکر خفه یې که خوشحاله خوشحاله یم ډېره مننه دا راته ووایه چې دلته په کوم کارونو مصروف یې اوس خو چې ګورو ماشاءالله موږ ګورو چې کور جوړوي فکر کوم دا او کور جوړو دا لرګی نجار یې او نجار یم د دې تر څنګ نور څه کاروبار کوي تم مالداري کوي پټي کوي که څه کوي نه دا نجاري کار کوم حالات ښه فل استاد یې او فل استاد یم ډېره مننه که دا راته ووایه چې فلحال چې موږ اوس د سیریزو که نه وم لیدې او موږ غوښتل تاسو سره مې یو څو دقیقې خبرې اترې وکړو که دا راته ووایه چې څه جوړوي اوس دا کور جوړوم کور او ډېره عجیبه خبره نه ده ډېره ما خو چې مخکې کورونه جوړ کړي که نه د خښتو نه د خټو نه خو داسې کورونه هم تر اوسه نه وو کتلي او دا لرګی راوړو باشونه راوړو ځنګل نه بس دا جوړو دا بل دا ته چې اوس لګی که نه دا څو تیران تا شروع کړي دي دا به د څو کوټو دپاره کار ورکوي دا 4-5 کوټو دپاره 4-5 او ډېرې نه دي او ډېر دي دې سره بیا هلته هم شته ټول دغه کوم ټول د خپل راوړي او دا تاسو چې یو پاس ښه ووایي که نه بیا پاسه بیا تیره اچوئ بیا پاسه بیا خاوره اچوئ که څه حساب دی دا او داسې کوو پاسه خاوره واچوو دې سره کلک راځي که نه د څه په خاطر ورته دا ورکوي که دا خاص ډول دی څه دی ډول هم کوي بس ښه مضبوط هم دی بس ښه کوټه جوړېږي او ته چې کله چا سره کار کوي که نه مثلا ورته هغسې یوه کوټه جوړوي که نه یا دوه کوټې حساب دې څه خل دی پیسې ورنه اخلي که نه اشتري ورسره کوي پیسې اخلو پیسې یو ورځ 100 روپۍ ورنه اخلي بس ټیکه باندې کوو دا اول نه شروع کوو اخره پورې ټیکه خپل روزګار کې خوشحاله یې او انشاءالله خوشحاله ډېره مننه که څه پیغام لري څه غوښتل لري خپلو هېوادوالو ته تر څو هغه هم بیا دلته چکر ووایي کامدېش ته دا ښایسته کورونه او ښایسته منظرې وګوري نو مهرباني خیر اوسې زنده اوسې بس ښه کار ولرئ او خوشحاله ډېره اوسې مننه لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه کامدېش کلي کې وو خو مخکې لاندنۍ برخه کې وو اوس یو څه پاس راوخوتو تاسو په انځور کې معلومیږي دلته ما سره یو بل ځوان هم ناست دی ده سره غږېږم چې دا څومره وخت کېږي دلته اوسېږي او دا به هم ځینې معلومات د دې کلي باره کې موږ ته راکړي وروره سلام ستړی مه شي په خیر راغلی سلام علیکم اسم من نور احمد خوش آمدید میگم در کامدېش شما خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي دلته اوسېږي او دلته په کوم کارونو مصروفه یې از ما خو 18 سال میشه که درجا اومدیم تولد ما سابق بود در مزار شریف بود 18 سال شده که در وقت آمدیم حالا فعلا در دیکانی مصروف است نه مزار شریف ته موقتي لاړ شوی که نه دایمي د همدې ځای څوګنې که نه موقتي هلته لاړ شوی او بېرته راغلی موقتي بودیم بله که دا راته ووایي چې دلته د ورځنی ژوند څنګه دی د خلکو په کوم کارونو مصروفه دي ته خپله څه کوي هلته در دیقانی مصروف هستیم فعلا دیگه سابق خوب بود که در نظامی بودیم حالا فعلا در دیقانی در زمینداری
مصروف هستیم دیگه. اینمی مصروفیت اینمی کار است، بار از دیگه چیز نیست. که دا راته ووایه چې په خپلو کروندو کې مو څه شی کرلي. موږ چې ګورو دلته خالي یوازې جوار دی. د دې جوارو څخه علاوه نور څه حاصلات ورکوي او تاسو خپل هلته څه شی کوئ؟ ما خود ما که هستیم اینجا یک جواری حاصلات داره. 2 فصل نمیشه، از خاطر یک فصل است. بعد از او که باز جواری را که کش کردن حاصلش گرفتن، بعد از او باز لوبیا میکارن. از دیگه چیز نمیشه. دلته لوبیا یو څه حاصلات ښه ورکوي؟ بله حاصلات خوبی هست. او که دا به راته ووایې چې پاس خلک زیاتره غرونه چې دی که نه دلته چې کوم خلک اوسېږي پاس غرونو ته ځي، غرونو کې څه پیدا کېږي که نه خوراکي میوې یا نور څه خاص مس خرڅېږي که نه دا څه حساب دی؟ بله پیدا میشه. چیز فروشی هم دوایی یونانی چیزایی هستن که فروخته میشن. بله در جنگلات میرن هستن، بسیاری چیزا هستن که فروخته میشن، مگر ما خودمون تجربه نداریم. شاید ری سفیدا میان و میفهمن. ورسره یوازې د کانیم کوي که نه دغه هم ورسره کوي مالداري؟ ځکه دلته خلک اکثره پنیر ډېر کوي که نه؟ بله مشهور دی دې پنیر. تاسو هم کوئ؟ بله پنیر هم هست دیگه، میشه متر و چیزا هم هستن. هست پنیر زیادتر، پنیر مشهورترین چیزی که هست پنیر است نورستان. که دا راته ووایې چې دلته که نه د پنیر ترڅنګ د دې بل کوم مشهور خواړه ډېر مشهوره دي چې خلک یې زیات خوښوي او خلک یې وړي دې ځای؟ زیادتر چیزش که هست از اینجا خوب برده نمیشه. مقصد زیادتر چیز نانش که هست جوش است. جوش بله. جوش چی ته وایي؟ کلمه تشریح کړئ. گوشت است. گوشت به حساب یک چیز آرده چی میکنن در بین شوروا انداخته او را جور میکنن. گوشت کشیده بعد از او باز در بین شوروا آرد انداخته جور میکنن. دا گوشت د غرونو کې پیدا کېږي که نه څه حساب دی؟ نه مال حلال میکنن. هغه غوښه چې موږ په ورځني ژوند کې استعمالوو هغه؟ بله خو تاسو یې په اوړو کې پخوئ؟ بله. ډېره مننه. که دا راته ووایې چې دلته که نه موږ ګورو د اکثره کورونو کې دا لرګي ډېر زیات کارل شوي دي. دا څه علت دی؟ خاوره نشته دلته که نه دې سره کلک راځي؟ امروزی خوب محکم محفوظ میکنه، از خاطر از چوب جور میکنه. زیادتر دیگه چیزی نیست که یا سمت باشه یا دیگه چی باشن، از خاطر از چوب آسان هم میه، محکم هم میه. از این او دلته ماشاءالله لرګي هم ښه پرېمانه دي که نه؟ ځکه چې هر کور کې ګورې دومره ډېر استعمال کړي. ته وایه فرید. بله چرا که جنگلات هست نه، از خاطر استعمال زیاد میشه، دیگه چیز نیست. از خاطر ډېره مننه. ژوندی اوسې کور ودان. څه غوښتل لرئ، څه پیغام لرئ خپلو هېوادوالو ته، هغو چې تر اوسه پورې نورستان ته او بیا کامدېش ته نه دي راغلي چې تر څو د دې ځای منظرې وګوري؟ ستا ورته پیغام او غوښتل څه دي؟ از ما خو اینمی چیز ماست، پیغام ما هستن. هر کسی که هستن بیان، وطن ماست، از خود ماست. هر کسی که هست مسلمان هستن، برادر ما هستن، بیان چکر و فضای آرام، جای دیدنی و خوب جای هستن، بیان چکر و چکر بیان خوب هستن برشان، یک راحتی برشان چی میشن. په همدې هیله ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. تشکر از شما هم. زنده باشید. ډېره زیاته مننه خوږو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه. په دې هیله چې تاسو هم له موږ سره د نورستان ولایت کامدېش ولسوالۍ د کلیوالي ژوند او د دغې ولسوالۍ د طبیعي منظرو څخه خوند اخیستی وي. واقعا دغه ولسوالۍ ډېره ښکلې ده، هوا یې ښکلې ده، طبیعي منظرې هم تاسو له موږ سره ولیدي چې هغه هم ډېرې په زړه پورې وي. تر څنګ یې دلته د میشتو او اوسېدونکو خبرې هم تاسو واورېدې. طبیعي ښکلا او کلیوال ژوند هغه څه دي چې کامدېش ولسوالۍ ته یې څو چنده ښکلا ورکړې ده. نو که چېرته مو هم دغه خپرونه خوښه شوې وي نو حتما د خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم دغه خپرونه وګوري او د نورستان ولایت او بیا د کامدېش ولسوالۍ له دغې ښکلاو څخه برخمن شي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا موږ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو.
موږ ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه